السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن یو داسې موضوع سره درته حاضر یم. موضوع دا ده چې بار بار حج ته یا عمرې ته تلل افضل دی او که غریبانو سره مرسته کول یا د هغوی کومک کول افضل دی. را به شو دلته حج د اسلام 5م رکن دی او بلکې غریبانو سره مرسته کول له هغوی کومک کول دا نه دی. د حج کولو او عمرې کولو بیل مقام دی او د غریبانو سره او مسکینانو سره مرسته کول بیل مقام دی. دا بعضې خلک چې وایي چې بار بار حج ته تلل نه دی پکار یا عمرې ته تلل نه دی پکار، دا خطا شوي دي. په احادیثو کې راځي، مفهوم دا وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بار بار حج او عمرې ته لاړ شئ، دا فقر یا غریبي او ګناهونه داسې ختموي لکه اور چې سره زر او سپین زرو نه خیره ختموي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي یو عمره چې سړی وکړي تر بلې عمرې پورې چې کوم ګناهونه هغه انسان نه کیږي، نو هغه عمره د دې دپاره کفاره ګرځي. او هغه کس چې بیت الله ته ځي، بیت الله د خانه کعبې ته مخامخ ناست دی، په عبادت کې شمارل کېږي، هم ثواب شته. بله خبره دا ده چې حج فرض دی. یو حج چې سړی وکړي نو د دا مطلب شو چې هغه فرض ساقط شو، دنه دا پوښتنه نه کېږي چې تا ولې حج ونه کړه، په دې هغه باندې چې ته صاحب استطاعت، تا سره مال هم او صحت هم در سره، نو هغه به دا پوښتنه نه کوي. چې بیا ځي نو د پیغمبر علیه السلام احادیثو نه د فضیلت معلومیږي، نو ځکه باید خلک بار بار لاړ شي. او بله خبره ده چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به بار بار حج ته تلو، هر کال به حج ته تلو. او کله چې حجاج مکې ته راغی نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ زامنو خپلوانو دا مشوره ورکړه چې سکاله ته مزه ته حج ته لاړ به نشي رسېدی. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل په دې کې ماته د پیغمبر علیه السلام سنت باندې عمل کولو یو چانس شته. هغه داسې وشو چې کله روان شو نو مقام حدیبیه کې د هغه کار راتاو کړو او هملته سره مخیرولو، احرام یې خلاص کړو او قرباني هم وکړه. نو دې نه معلومیږي چې بار بار حج ته او عمرې ته تلل افضل دی په نسبت دې چې ته غریبانو سره مرسته وکړې. هغه کس چې څوک چې حج ته ځي او عمرې ته بار بار ځي، کېدای شي ډېر سخي وي، کېدای شي غریبانو سره مرسته کوي، دا چاته معلومات شته. بله دا خبره که څوک چې وایي چې غریبانو سره مرسته نه کوي، هغه باید دا آواز پورته کړي چې هغه کسان چې صاحب نصاب دي یا مالدار دي، هغې باید زکات ورکړي غریبانو ته، چې په کلي کې یا معاشره کې یو غریب هم پاته نشي. بعض ډېر خلک داسې زکات نه ورکوي. باید د زکات اهمیت، د هغه فرضیت په باره کې موږ خبرې وکړو، بیانونه وکړو، پوسټونه وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.